د خونړیو چاودنو دوام. کابل کې د جومات دننه زوروره چاودنه شوې چې 20 کسان پکې شهیدان شوي او 40 نور پکې زخمیان دي. نن چهارشنبه ماښام د کابل ښار په شمال کې د یو جومات دننه چاودنه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې پیښه تایید کړې ده. هغه لیکلي د 18مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یو جومات دننه د ماښام لمانځه پر مهال چاودنه رامنځته شوې چې متاسفانه تلفات لري. هغه د چاودنې بڼې او اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو په خبره یې د طالبانو امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او څېړنې پیل شوې دي. الجزیرې ټلویزیون د یو افغان امنیتي چارواکي له قوله لیکلي چې د کابل په شمال کې په یو جومات کې د چاودنې له امله 20 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 40 نور ټپیان شوي دي. د کابل خیرخانې سیمې یو جومات کې چاودنې دیني عالم امیر محمد کابلی وژل شوی دی. د سیمه ییزو رسنیو د معلوماتو پر بنسټ د خیرخانې مین سر کوتل سیمه کې د ابوبکر صدیق جومات دننه چاودنه شوې ده. دا چاودنه داسې مهال شوې چې 2 ورځې وړاندې د کابل په دارالامان پر سړک د یوې چاودنې له امله 2 کسان ټپیان شوي دي. په دې وروستیو کې کابل ښار کې چاودنې زیاتې شوي چې تلفات هم لري. د دغو پیښو د زیاتوالي له امله کابل ښاریان اندېښمن شوي دي. د نن ورځې د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د محرم په ورځو کې د شوو چاودنو مسؤلیت یا داعش ډلې منلی و.